طالبان د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو ته که عشر د جماعتونو امامانو ته ور نه کړئ سزا درکول کیږي. طالبان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو ته ویلي که خپل عشر او زکات د جماعتونو ملایانو ته ور نه کړي سزا به ورکړل شي. طالبانو د یو رسمي لیک په لړ کې دوشنبه دوري پر 9 د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ له اوسیدونکو غوښتنې چې خپل عشر او زکات د جماعتونو او امامانو ته ورکړي. په دغه رسمي لیک کې راغلی ده که څوک خپل عشر او زکات ور نه کړي د عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي اشرف ورځپاڼې ته وایي چې طالبان په جماعتونو کې خپل کسانو د امامانو په توګه ګمارلي او د خلکو عشر او زکات خپل ځان ته ټولوي. د دغه اوسیدونکي په وینا مخکې هم خلکو ته د جماعتونو امامانو ته عشر ورکاوه خو د طالبانو لخوا ټاکل شوي امامانو ته د زکات ورکولو ته تازه امر د بزګرانو په حق کې بل ظلم دی. یو بل قومي مشر هم د طالبانو پر دغه امر نیوکه کوي او وایي چې طالبان هر ورځ پر خلکو لا ډیر فشارونه راولي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یکشنبه دوري پر 28 د عشر د راټولولو په سر کې کندوز کې یو تن ووژه او 6 تنې نور ټپیان کړل.